د پخوا زمانې کیسه ده. یو ښایسته کلی و، خو په دې کې به هر وخت واوره وریده. په دې کلي کې یو زرخیزه ځمکه وه او دا ځمکه د دوو ورونو وه. د مشر ورور نوم ولي و او د کشر ورور نوم کمال و. ولي د طبیعت نه سخت او غصناک و او بل خوا کمال ډیر خوش مزاجه او نرم دله و. دې دواړو ورونو په دې ځمکه کې خپل ماشومتوب تیر کړی دی. لوبې به یې هم کولې او اکثر به یې روټۍ په ځمکه کې خوړله. خو چې کله اوس دوی لوی شو او پلار یې مړ شو، د پلار د مرګ نه پس یې مشر ورور د ځمکې د تقسیم فیصله وکړه. کماله، زما په خیال چې موږ له اوس خپله ځمکه تقسیمول پکار دي، ځکه چې یو ځای کار کول اوس مشکل دي. خو نونه موږ خو همیشه یو ځای ژوند تیر کړی دی، دې سره به زموږ محبت هم تقسیم شي. کماله، محبت سره هیڅ نه لپیږي، محنت سره لپیږي او ما خپله فیصله اوس کړې ده. د کمال زړه ډیر خفه شو، خو فی الحال هغه خاموشه پاتې شو او دې نه پس دواړو ورونو خپله ځمکه بیله کړه او اوس ولي خپله ځمکه کې سخت محنت شروع کړه او سوچ به کولو چې کمال ډیر نازک دی، هغه به خپله ځمکه سنبال نه کړلی شي. او بل خوا کمال هم خپله ځمکه کې شپه ورځ محنت شروع کړه، خو کمال په ځمکه ساتلو نه پوهېده او د هغه نه ټول فصل خراب شو. کمال به چې په بازار تیریده، اکثر به ورپسې کلي والا هم ټوکې کولې. بل طرف ته د ولي ځمکې ښایسته فصل کولو. ولي به ډیر خوشحاله و، ځان له نوی غوایي هم واخیستلو. خو د کمال حالات دومره خراب شو چې اکثر به بچو وچه روټۍ خوړه. دې کې یو کال تیر شو. کال پس اچانک په هغه کلي کې یو خشک سیلی راله. باران نه کیده، اوبه وچې شوې او د ټولو خلکو فصلونه وچ شو. د کمال فصل اسې هم کمزوری و او دې سره نور هم ختم شو. یا الله، زما څه قصور دی؟ کمال حالات ډیر خراب شو. هر وخت به الله تعالی ته سوالونه کول. اوس په کلي کې خوشحالي دومره زیاته شوه چې د ولي فصل هم تباه شو او یو شپه داسې راغله چې د هغه سره ټوله کیسه بدله شوه. اچانک په کلي کې طوفان راغلی او تیز باران شروع شو. ولي د خپل د کور د کړکۍ نه بهر ناظره کتله. باران او طوفان دومره ډیر شو چې د کمال د کور چت را پریوته او کمال سره د ښځې بچو باران ته دغسې ناست و. یا خدای زموږ مدد وکړي. ولي ته اچانک کمال ریاد شه. لالټین یې راواخیسته او په منډه منډه د کمال کور طرف ته روان شو. ولي چې کله د کمال کور ته راغی او وی کتل، نو کمال سره د خپلو بچو باران ته ناست و. ولي زر خپل ورور کمال ځان ته را جوخ کړه او بیا یې کمال سره د ښځې بچو خپل کور ته بوتله. په سبا چې کله طوفان ودرېده، کلي کې هر طرف ته تباهي وه. ولي او کمال دواړه ورونه په خپلې ځمکه کې ولاړ وو. کمال خپل مشر ورور ته وویل چې اوس به دوباره په یو ځای په ځمکه کې کار شروع کړو. ولي ورته وویل چې دا ځل به ځمکه هم شریکوي او زړونه هم. د دې نه پس دواړو ورونو په شریکه په ځمکه کې کار شروع کړه. اوس به دواړو ورونو ډیر محنت سره او ډیرې خوشحالۍ سره کار کولو. ولي خپل ورور کمال لا د فصل لګولو او د ځمکې سنبالولو طریقه هم اخودله او اخر کې د دواړو ورونو محبت او محنت رنګ راوړو. ډیر ښایسته فصل یې وشو. هغه فصل یې خرڅ کړ او ډیرې پیسې یې وګټلې. ولي خپل ورور کمال لا اوس نوی ښایسته کور هم جوړ کړه. یو ورځ ولي او کمال دواړه ورونه د غر د پاسه ولاړو، د خپلې ځمکې نظارې کوله. ولي کمال ته وویل چې مونږ یو ځای وو، نو ځمکه هم یو ځای وه، او چې مونږ جدا شو نو هر څه برباد شو. کمال ورته جواب کې وویل چې زمونږ زړونه یو ځای وی نو ځمکه به په خپله ابادیږي. نو زما خوږو بچو، په دې کیسه کې زمونږ دپاره دا سبق دی چې ځمکه انسان له رزق ورکوي، خو رشته انسان له ژوند.
او ورور که د ورور سره دغه شان اتفاق وکړي نو هر څه به وګټي.